هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعظم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ګرانو ځوانانو، تاسې زموږ یو ډېر مهم او اوچت ځواک یاستئ. که تاسې وغواړئ زموږ د وطن او د دین اسلام لپاره خدمت کولی شئ. نن سبا زموږ هېواد او زموږ د دین زموږ د خدمت لپاره ډېر زیات ضرورت لري. که موږ پخپله خپل حال بدل نه کړو، نو زموږ بدلېدل بیا ډېر زیات مشکله ده، بلکل ناممکنه خبره ده. قدرمنو وروڼو، دا امت راویښول غواړي. له تاسې ټول څخه زه په ډېره کلکه باندې غوښتنه کوم چې د تعصب، قوم پرستي، مذهبي اختلافاتو، یو بل سره د نفرتونو او د ډلې ډلګیو او د داسې افکارو څخه چې هغې نه زموږ په امت کې د تعصب پیدا کېدو خطر وي، زموږ د امت د پرچه کېدو، د ټوټه ټوټه کېدو خطر وي، د هغې حمایت پرېږدئ، د هغې څخه ځان وساتئ. زه قسم کوم چې زموږ عزت په دین اسلام کې دی، او که چیرې موږ دا دین، که چیرې موږ دین اسلام له نورو داسې فضولو افکارو لپاره پرېښودو، نو خدای مه کړه په دې دنیا خو به ذلیله یو به په هغې دنیا کې د آخرت په ورځ به له تاوانیانو څخه الله پاک په قرآن کې فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نو پکار ده چې موږ د الله پاک پړې، د الله پاک دین په کلکۍ سره ونیسو، اصلي زده کړو سره سره دیني زده کړې هم وکړو. ځکه چې که چیرې موږ اصلي زده کړې صرف اصلي زده کړو ته مخه کړه او خدای مکړه دیني زده کړو ته شا کړه، نو سبا به نورو خلکو ته په خپل دین کې به پاتې راغلي او اصلي زده کړې هم وکړي. ځکه چې قرآن خو د الله پاک کتاب دی او دا کائنات د الله پاک خور شوی کتاب دی. قدرمنو وروڼو، زه تاسو ته دا نه یم چې تاسې ډاکټر مه جوړېږئ، بلکې یو مسلمان ډاکټر شئ. دا نه یم چې یو انجینر مه جوړېږئ، بلکې مسلمان انجینر شئ. مسلمان موږ ټول مسلمانان دي. مسلمان نه مطلب دا دی یو داسې مسلمان چې خپل ځان سره او د خپلو خلکو سره خیانت نه کوي، د الله پاک نه ویرېږي او د هغه ورځې نه ویرېږي په کوم ورځ چې به د انسان بدن په انسان باندې خپله ګوۍ وکړي. وما علینا الا الملائکه.